طالبانو د ملي بیرغ په هکله مهم وضاحت ورکړ. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د طالبانو له لورې د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورولو وروسته د ملي بیرغ مسله یوه حساسه مسله ده. د طالبانو د راتګ وروسته که څه هم حکومتي چارواکو په خپلو غونډو کې سپین بیرغ استفاده کاوه، مګر ځای ځای ورسره ملي بیرغ هم لیدل کېده. اوس تازه تیره ورځ د طالبانو د مشر په نامه یو فرمان خپور شو چې پکې د حکومتي چارواکو غوښتل شوي وو چې په رسمي ادارو او غونډو کې صرف د طالبانو سپین بیرغ وکاروي. خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي بیا په جالب ډول نن رسنیو ته ویلي دي چې د خپل مشر د مکتوب په هکله تحقیقات روان کړي دي چې آیا دا مکتوب بیا فرمان واقعي دی او که نه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي بیرغ د 100 کلونو زیات تاریخ لري او د هیواد ډیری وګړي غواړي چې دا بیرغ د نوي حکومت د بیرغ په توګه پاتې شي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.